السلام علیکم. زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس نه په پوره دنیا کې د اوسه پورې 15,40,000 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې په 13 غنټو کې کرونا وایرس 63 کسان نور ووژل. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اهم اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وفاقي وزیرانو شبلی پراز او علي زیدي پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د وزیر بلوچ په حواله باندې وفاقي حکومت د سند حکومت GIT رپورټ نه مکمل وګرځاو. پیپلز پارټۍ دعوه کړې ده چې د وزیر بلوچ د کیس په ذریعه باندې حکومت د اصلي مسایلو نه د خلکو د توجه اړولو کوشش کوي. وفاقي حکومت د ستمبر په میاشت کې د تعلیمي ادارو د کلاولو اعلان وکړ. شهید DSP علامه اقبال په شب قدر کې خاورو ته وسپارلی شو. د شهید کیپټن کرنل شیر خان او د حوالدار لالیکا په قبرونو باندې د آرمي چیف د طرف نه د ګلونو صادرې خورې کړې شوې. پیر عبدالشکور نقشبندی د جماعت اسلامي د مرکزی امیر سراج الحق سره د جماعت اسلامي د پخوانی امیر منور حسن په مرګ باندې تعزیت وکړ. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې اوس به -1 نه -آل فارمولا اپلای کیږي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو ویلی دی چې د PTI حکومت تعلیمي منصوبې قام په شرمونو وشرماو. اوس د دې خبرونو تفصیل. په دنیا کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شمیره 15,40,000 ته ورسېده. د برازیل د صدر د وینې ټیسټ هم پازیټیو راغی. دغه شان دته کرونا وایرس ولګېده. په پاکستان کې په 13 غنټو کې کرونا وایرس 63 نور کسان ووژل. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شمیره 5,000 ته نږدې شوه. د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 2,40,000 ته رسېدلې ده. په 13 غنټو کې په پاکستان کې 3,113 نوي مریضان مخې ته راغله. د وفاقي کابینې په اجلاس کې د پایلټانو د جعلي لایسنسونو د معاملې سره په اهمو ملکي معاملاتو باندې خبرې اترې او غور فکر وکړی شو. په جعلي لایسنسونو کې 28 پایلټان فارغ کړی شو. د پایلټانو په کوالیفیکیشن کې به نور شفافیت پیدا کولی شي.
کابینې په 26 جون باندې چې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې کومه فیصله شوې وه د هغې منظوري ورکړه. اجلاس ته وویلی شول چې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې نه به 8 اربه روپۍ د ریوینیو په مد کې خزانې ته راشي. اجلاس د کرونا وایرس په حواله باندې په حکومتي حکمت عملۍ باندې هم غور وکړ. اجلاس ته وویلی شول چې د منی لاډرنګ په سلسله کې به مزاحمتي قانون نور مؤثر جوړولی شي. وزیراعظم پاکستان عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. وفاقي وزیرانو شبلی پراز او علي زیدي پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د بهري چارو وفاقي وزیر علي زیدي وی چې د عزیر بلوچ په حواله باندې د سند د حکومت GIT رپورټ نامکمله دی. عزیر بلوچ 188 مړي کړي خو په رپورټ کې دا خبره نه ده ظاهر شوې چې د داسې د چا په وینا کړي دي. د چیف جسټس اف پاکستان نه مطالبه وکړه چې په فوري توګه د GIT رپورټ خلاف از خود نوټس واخلي. بلې خواته د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب، سید غني او نورو مشرانو ویلي دي چې حکومت د اصل مسلو نه د خلکو د خیال اړولو دپاره د عزیر بلوچ کیس بانه جوړوي. د وفاقي حکومت کوشش دا دی چې د چینو او د غنمو د سکینډلو په حواله د خلکو خیال بدل شي او د حکومت غلاګانې خلکو ته په ډاګه نشي. دې زیاته کړه چې د عزیر بلوچ د کیس په حواله باندې د وفاق خبرې تشې الزام تراشی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هدایات جاری کړي دي چې BRT دې بې تاخیره مکمله کړی شي. په دې سلسله کې به نورې کوتاهۍ نشي برداشت کولی او کوتاهي کوونکو ته به سخته سزا ورکولی کیږي. د BRT د جزوي افتتاح نه په مکمله توګه انکار وکړ. د هدایات جاری کړه چې د BRT منصوبه دې ډیره زر تر زره مکمله کړی شي، ګینې زه به په اکشن اخیستو باندې مجبوره شم. دا خبره د BRT په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس د صدارت کولو په موقع باندې کړې ده. وفاق او صوبې په دې خبره باندې متفق شو چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر د میاشتې په اولنۍ هفته کې کلاولی شي. دا فیصله د بین الصوبایي وزرای تعلیم په کانفرنس کې وکړل شوه. دا کانفرنس د وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود په مشرۍ کې وشو. بالکل کتونکو د قام د پاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې وفاق او صوبې په دې خبره باندې متفق شو چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر په میاشت کې په اولنۍ هفته کې کولاویږي. د صوابۍ په علاقه کې د اشتهاري خلاف د پولیس په کارروایۍ کې شهید شوی DSP علامه اقبال په خپل کلي شب قدر کې د سرکاري اعزاز او اکرام سره خاورو ته وسپارلی شو. په دې کارروایۍ کې 2 پولیس اهلکار طیب او فیصل زخمیان شوي وو. بلې خواته په دې کارروایۍ کې د پولیس د فایرنګ په نتیجه کې چې نصیر نومې کوم کس مړ و، د هغه مړی د هغه لواحقینو په سړک باندې کېښودو او احتجاج یې وکړ. د دې وینا دا وه چې نصیر اشتهاري نه دی، پولیسو بلا وجې نصیر ووژه. کتونکو نصیر سوکو او DSP علامه اقبال ولې شهید شو او د پخپله باندې ولې چاپه وواله، د دې فیصله کول پکار دي. د مقصد دپاره تحقیقاتي ټیم جوړول غواړي. د پاک فوج د بهادرو شهیدانو کیپټن کرنل شیر او حوالدار لالیکا په قبرونو باندې د دې د برسۍ په موقع باندې د آرمي چیف او نورو اعلی پوځي افسرانو د طرفه د ګلونو صادرونه خواره کړی شو.
د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې اوس به معامله په -1 نه په -ال باندې ختمیږي. د وی چې د اپوزیشن جماعتونو د رویې په وجه باندې عمران سرکار ته طول میلاو د زیاته کړې ده چې عمران کومو خلکو په دانلۍ راوستی و هغوی اوس پخپله په جړا دي او چل نه ورځي چې څه وکړي. دا خبرې په حیدرآباد کې د میډیا سره د خبرو اترو په وخت کړي دي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بوټو ویلي دي چې د پی ټی آی حکومت تعلیمي منصوبې قام په شرمونو باندې وشرماو. د ایچ سی په معاملاتو پندونو کې د ګوتو وهلو سره به اکثر یونیورسټۍ په بندېدو باندې مجبوري شي. د طالب علمانو په پیسونو کې به اضافه وشي او دغه رنګې به د غریبو طالب علمانو د تعلیم لارې بندې شي. پیر عبدالشکور نقشبندي د جماعت اسلامي د پخواني امیر خدای بخلی سید منور حسن په مرګ باندې د جماعت اسلامي د مرکزی امیر سراج الحق سره تعزیت کړی دی. پیر عبدالشکور نقشبندي د خدای بخلی سید منور حسن دینی مذهبي او سیاسی خدماتو ته په شاندارو الفاظو کې خراج تحسین پیش کړ. د اطلاعاتو مطابق د مردان په موحب بانډه کې یو ماشوم د بجلی خالی تارونو ونیو. څنګه چې د خپلو خپلوانو د بجلی د خالی تارونو نه خلاص ک نو په خاورو کې خښ. په اطلاع ملاویدو باندې د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې اوسېده. په خاورو کې خښ دا ماشوم یې د خاورو نه راوویستو. د سا نظام یې بحال که او دغه رنګ د خپل طبي کوششونو په نتیجه کې د ژوند بچ که. په دې موقع باندې د ریسکیو 112 ټیم هدایت جاری کړه چې هر کله څوک بجلی ونیسي نو دی به په خاورو کې بالکل نه خښوئ. د داسې مریض په خاورو کې خښول غیر منطقي خبره ده، بلکې د داسې مریض د سا نظام بحال کول ضروري خبره وي. د اطلاعاتو مطابق په سوات موټروی باندې د کاټلنګ سره نږدې یو فلاین کوچ د حادثې ښکار شو. په اطلاع ملاویدو باندې د ریسکیو 112 کاټلنګ سټیشن نه ریسکیو ټیمونه د حادثې ځای ته ورسېدل او 3 شدید زخمیانې د حادثې د ځای نه د کاټلنګ هسپتال ته منتقل کړه. وایي چې د ریسکیو 112 میډیکل ټیمونو اول د 3 واړو زخمیانو ته طبي امداد ورک او د هغې نه یې پس د کاټلنګ ټایپ ډي هسپتال ته ورسول. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.